د شیطان لښکرې نهمه برخه. إنه لكم عدو مبين. بابل څومره قدامت لري؟ ویل کېږي چې تر ټولو پخوانی ښار دی. له بابلیان مخکې په دې سطحه هیڅ ښار نه و. لومړی اصلي تمدن بابل پورې اړه لري. نو موږ د ابراهیم علیه السلام نه مخکې زمانې ته ورګرځو. ډېر پخوا ته ګرځو. د موسی علیه السلام نه مخکې او د سلیمان علیه السلام نه مخکې. نو الله تعالی موږ ته د سحر او جادو مبدا بیانوي. دا یې داستان دی. الله تعالی موږ ته منشا راښیي دا چې سحر څه شی دی. انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الله تعالی 2 ملایکې ښکته راولېږلي داسې علم سره چې کولی شي له جنیاتو سره پرې اړیکه ټینګه کړي، یعنې د جادو علم. او دواړه ملایکې د بابل ښار ته ولېږل شوې او دې ملایکو اجازه لرله چې هر څوک وغواړي ورته سحر او جادو ورزده کړي. خو دوی له یو لوی اخطار سره راغلی وي او هغه اخطار داسې و: انما نحن فتنه فلا تکفر. هر هغه چا به چې ورنه جادو زده کوله دې ملایکو به ورته ویل چې موږ د الله تعالی لخوا آزمایښ یو، نو له موږ نه د سحر په زده کړه کې کافر کیږئ مه. خو که څوک به شله کېده ورته به یې یادول. ښکاره شوه؟ نو دا 2 پرښتې آزمایښت و. خپله یې هم ویل چې موږ آزمایښ یو. هیڅ چاته یې سته نه زده کول مګر دا چې ویل یې که له موږ جادو زده کړئ کافر کیږئ. خو بیا هم هغوی یادول. نو الله تعالی فرمایي خلکو ورنه زده کړه وکړه. هغه څه چې د خاوند او ښځې ترمنځ به یې جلاتوب راوسته او ستونزه به یې ډېروله. وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. او هغوی د الله تعالی له ارادې پرته هیڅ چاته زیان نشو رسولی. سحر او جادو له الله تعالی ځواکمنه نه ده. که الله تعالی وغواړي مخه یې نیولی شي نو هغوی چاته زیان نشو رسولی مګر د الله تعالی په ارادې. او هغوی داسې څه زده کول چې دوی ته یې زیان رسوه او ګټه پکې نه وه. نو جادو کې هیڅ ګټه نشته دی، شیطانی کار دی. ولقد علموا. او 2 فرشتو انسانانو ته ښودل او ویل به یې من اشتراه هر څوک چې ورنه دا علم ترلاسه کوي ما له في الاخرة من خلاق. په آخرت کې به ورته هیڅ ګټه نه وي. تاسو دا نړۍ د آخرت په بدل کې اخیستلی شئ. ولبئس ما شروا به انفسهم. او په څه زشت قیمت مو ځان خرڅ کړ. كانوا يعلمون. که پوهېدلی نو جادو یعنې یو جادوګر له جنیاتو سره اړیکه نیسي تر څو هغه جن ورته کار وکړي. دا د جادو اصل بلل کیږي. دا چې جادو د یو سند ورکړه یا یوه معامله د پیري او جادوګر ترمنځ ده. سحر په رښتیني شکل یو تجارتي معامله ده. لکه یو دوکان ته چې لاړ شي د پیسو په بدل کې څه واخلي. سحر یوه معامله ده. جادوګر پیري ته یو څه ورکوي او پیری بدل کې جادوګر ته یو څه ورکوي. دواړه یو بل ته اړتیا لري خو ترمنځ یې ځواکمن یو پیری ده نه جادوګر. د جنیاتو خصوصیات. د جنیاتو خصوصیات څه دي؟ څومره ځواکمن دي؟ جادو څنګه کار کوي؟ یو صحیح حدیث ده چې ډېر جالبه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الجن 3. جنیات 3 ډوله دي. لهم اجنحه. یو ډول یې
يطيرون في الهواء. یو ډول یې وزرې لري او په هوا کې پرواز کوي او سرګردانه اوسي. هغوی آسمان کې پرواز کوي، په حرکت کې دي او خپل ژوند تیروي. بل ډول یې د حیواناتو په شکل دی. د جنیاتو یوه ګروه ده چې معمولا د حیواناتو په شکل ښکاره کیږي، او 2 حیوانه دي چې جنیات خوښوي د هغوی په شکل کې ظاهر شي، خو ځینې وخت د نورو حیواناتو په شکل کې هم ظاهریږي. او هغه 2 ډوله چې مینه لري هسې ظاهر شي ماران او سپیان دي، خو دا په دې معنا نه ده چې د نورو حیواناتو په شکل کې نشي ظاهر کیدی. دریم ډله جنیات هغه دي چې راځي او ځي. دا هماغه ډول دی چې غواړي موږ تحریک کړي، هماغه ډول چې غواړي موږ وډار کړي او زموږ په ژوند کې دخالت وکړي. لومړی پوښتنه دا ده چې آیا پیریان همدا 3 ډوله دي؟ ځینې علما وایي چې په قرآن او سنتو کې یې ډولونه له دې ډیر ذکر شوي، نو دا یوازې د 3 ډولو مثال دی. نو یاد یې کوي، یو ډول یې په هوا کې الوزي، مطلب یوه ډله یې په هوا کې الوزي او 2 نورې ډلې یې نشي کولی. ځینې یې ښه دي او ځینې یې بد دي، خو جنیاتو ته جنیات ویل کیږي او بدو ته یې شیاطین ویل کیږي. جنیات په ټوله کې توپیر لري، د هغوی ځواک، د هغوی خصوصیات، د هغوی کړنې، د هغوی علایق، د هغوی فکر له یو بل توپیر لري. یو شیطان المارد نوم لري، بل یې افریت نومیږي، لکه مجرمین. ځینې یې ظالم دي، ځینې یې متجاوز، ځینې یې کافر. او شیاطینو ته درجات هم شته دی، البته د هغوی کفر او ځواک ته په کتو سره. او هر یو د هغوی بیل ځواک او متفاوته توانایي لري، لکه زموږ په څېر ورونو او خویندو. ځینې 10 کیلو او ځینې 200 کیلو پورته کولی شي، ځینې ډیر ذکاوت لري او ځینې کم ذکاوت لري. الله سبحانه وتعالی فرمایي ومنا الصالحون ومنا دون ذلك. زموږ ځینې نیکوکاره دي او ځینې مونه دي، وكنا طرائق قددا. او زموږ تګلارې او تفکرات متفاوت دي. ځینې پیریان مسلمانان دي، ځینې کافر دي، ځینې یهود، نصارا، بودایی او هر بل څه دي، کره لکه انسان. پیریان ځانګړی ځواک لري چې عجیبه ده، او هغه فیزیک پوهان چې مسلمانان دي باید په دې برخه کې حیرانه شي. او هغه د یوې مادې بدلول په انرژۍ او برعکس کړنه ترسره کوي. او دا هغه څه دي چې انسانان یې د پوهېدو تلاش کوي. پوهېږم چې انرژي او ماده یو بل سره مستقیمه اړیکه لري. پیریان یې ځواک لري، موږ څنګه پې پوه شو؟ د تخت داستان، د بلقیس تخت، د سبا ملکه. هغه تخت چې له یمن باید بیت المقدس ته راوړل شوی و. لکه څنګه مو چې وویل پیریان ډېرې ډلې لري او افریت یې تر ټولو شروره او ځواکمنه یوه ډله ده. په عربي کې افریت د پیریانو دیو ته ویل کیږي. نو افریت سلیمان ته وویل مخکې له دې چې له ځایه دې پورته شې زه درته هغه تخت راوړلی شم، چې د فیزیک له اړخه کاملا منطقي خبره ده. نو باید پوه شو چې ټول پیریان مو دومره ځواکمن نه دي. په حقیقت کې یو دانه یې وویل چې دا کار کولی شي، نو ښکاره ده چې پاتو یې دا کار نشو کولی، او ښکاره ده چې دا تخت باید د قصر دننه ووسی. او که هغه غوښتلی و چې تخت راوړي نو پرواز یې نه کوه، ځکه ټولو هغه تخت لیدلی شو، بلکې هغه له قصر غیب شو او یودم یې بیرته سلیمان علیه السلام ته حاضر کړ. دا یعنی څه؟ یعنی پیری دا ځواک لري چې ماده په انرژي تبدیله کړي، تر یو ځایه یې ورسوي او بیرته یې اصلي حالت ته راوګرځوي. او اوس ځینې کارونه چې ترسره کیږي دا موضوع موږ ته نور هم روښانه کوي. نو دا جادوګرو ته آسانه ده چې یو ورک شوی شی یو دم را پیدا کړي. او یا هم کله چې کریستالي توپونه وینئ نو عجیبه شیان لیدلی شئ، او دا پیریان دي چې ورسره لوبه کوي.
نو دا ټول امکان لري او موږ یې ورځنیو تجربو ته په کتو پوهه ترلاسه کولی شو. نو اوس پوهیږو هر څه چې جن کوي هغې لپاره اسانه دي، خو موږ لپاره اسانه نه دي. نو پیریان نالیدونکي موجودات دي، ولې دا ځواک لري چې ځان په نورو ډولونو لکه حیواناتو او انسانانو حاضر کی، او هغوی دا ځواک لري چې ماده په انرژي تبدیله کی یا برعکس، او هغوی نسبتاً ځواکمن او تیز دي. نو جادو په اصل کې د پیریانو کار انسان لپاره بلل کیږي. ولې پیریان د جادوګر لپاره کار کوي؟ اوس پوه شو چې جادو څه ته وایي. هماغه د پیریانو کړنه ده. پوښتنه دا ده چې ولې پیریان دا کار کوي. پیری ستاسو امریکایي رسنۍ ستاسو پیسو او کریډټو ته اړتیا نه لري، ستاسو خواړه نه غواړي، نو څه غواړي؟ یو جادوګر نه جادوګر کیږي مګر دا چې شرک وکړي، مګر دا چې کافر شي، مګر دا چې د الله تعالی پر حکم مطلق کفر وکړي. درته د یو جادوګر کیسه کوم چې توبه یې وکړه. هغه توبه وکړه او دا داستان یې بیا بیان که چې څنګه یې جادو پیل کړه. هغه وایي ما یو ښوونکی درلود چې جادوګر و او هغه ماته خپل ټول ځواک او وړتیا راوښودله او ما م وغوښتل د هغه زده شوي جادو زده کړم. وایي زه یو سوري ته لاړم چې ډېر لرې او تیاره و، او وایي زه پرته له اور، ګروپ او د ګرم کولو کوم شي نه هلته پاتې شوم. وایي یوې دایره کې کېناستم او په همدې دایره کې ویده کېدم او تشناب مې کوه. هغه باید خپل نجاست کې ورځې او شپې سبا کړي. کله چې مطلقا ناپاک او نجس شو، نو له هغه وروسته شیاطین ورته حاضره شو او هغه ته یې زده کړه پیل کړه. هغه ته یو څه زده کړه او ده وویل نور هم غواړم، نور هم غواړم. هغوی وویل نه بسنه نه کوي، درته نور نه زده کوو مګر دا چې لاړ شي او زنا ترسره کړي. خو عادي زنا نه، بلکې خپل محرم سره باید زنا وکړي. لاړ شه له محرم سره زنا وکړه، خور سره، مور سره، امه سره، خاله سره، بیا درته نور هم در زده کوو. او سبحان الله دا سړی همداسې مخ ته لاړ. له هغه وغوښتل شول چې قرآن ته بې حرمتي وکړه. پوهېږئ ځینې جادوګران قرآن کریم تر پښو لاندې کیږدي. یو انسان هغه وخت ساحر کیږي چې د کفر پورته درجې ته رسېدلی وي، چې نوره هیڅ لار بیرته راتلو ته ونه لري او بیا کولی شي مخ ته لاړ شي. نو باید هغه انسان وپېژنو چې ظاهراً با تقوا ښکاري او تاسو ته دوکه درکوي. ډیری د دوی په مساجدو کې پرته له اودس لمونځ کوي، د بیلګې په ډول، یا یې لاس کې تسبیح او بل څه وي، یا یې قرآن لاس کې وي خو چې خلاص یې کړي دننه پاڼې یې خالي اوسي، او یا هم هغې کې د شیطان نومونه لیکل شوي وي خو یوازې هغه پاڼه خلاصوي چې د قرآن آیت پکې دی، او وایي زه پاک انسان یم، شیخ یم، پیر یم یا بل څه. او پاکي الله ته ده. د دوی خلکو حقیقت هم دا دی چې مې وویل، دا د یو ساحر خصوصیات دي پرته د هغه له ظاهر. په اصل کې هغوی په یوې نحوې الله سبحانه وتعالی ته کفر کوي. ورسره آیت الکرسي ده خو په منځ کې لیکل شوي یا شیطان را سره مرسته وکړه، یا یوې ګوښه کې لیکلي یا محمد یا علی یا داسې نور. پرته له الله د نورو مرسته غواړي، یا مشخصې کلمې یې برعکس یا غلطې لیکلي، یا یې اطراف کې حروف دي. دا حروف عین، 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 جیم، جیم، جیم چې وینو څه معنا لري؟ هر یو یې معنا لري. هر یو د دې حروفو له جنیاتو د مرستې غوښتلو معنا لري. دا عین د ډیرو په وینا یوه تګلاره ده چې پکې د جنیاتو له بادشاه مرسته غوښتل کیږي. که مو داسې تعویض پیدا کړ چې ورباندې قل هو الله احد لیکلي او په سر یې عین لیکل شوی ده، فکر مه کوئ چې دا ستونزه نه لري. ساحران د شیطان ابلیس پیغمبران دي چې په دروغجنو معجزو یې خلک غولولي او هغوی د کفر پر لور بیایي. نو پیریان د جادوګرو لپاره کار کوي او پر بدل کې یې جادوګر هغوی ته عبادت کوي او د جادو له لارې خلک کفر ته هڅوي.
د تعویز حکم په اسلام کې. تعویز او جادو د اسلام له اړخه مطلق حرامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر رضی الله تعالی عنه ته وویل: جابره، هغه له منځه یوسه کنه هیڅکله نه بریالی کیږي. موږ باید تعویز په 2 برخو تقسیم کو. یو چې کاملا قرآنی ده او بل چې پرته له قرآن بل څه دي. هغه چې مطلق قرآنی ده پرته له شکه حرام ده، خو انسان د اسلام له دایرې نه وباسي. دا یوه ډېره لویه ګناه ده، حرام ده، بدعت ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو کې بنیاد نه لري، خو انسان د اسلام له دایرې بهر کوي نه، ځکه قرآن د الله تعالی کلام ده او دا د الله تعالی له صفاتو پکې صفات وي او تاسو د قرآن نه په مرستې سره د شرک کولو مرتکب کیږئ نه. خو ښکاره ده چې دین کې نوښت دی چې قرآن لیکئ او هغه غاړه کې اچوئ. او له دې کار په شدت سره صحابي ابن مسعود کرکه لرله. هیڅ صحابي نقل نه دی کړی چې هغوی داسې یو کار کړی وي. او هغه تعویز چې له قرآن پرته بل څه له ځانه سره لري، که انسان باور وکړي چې دا تعویز به ورته ګټه ورسوي نو کافر شوی او د جهنم له اهل ده. خو که چیرته انسان فکر وکړي چې ګټه د الله تعالی له لوري ده او دا تعویز یوازې یوه تګلاره ده چې کولی شي له لارې الله تعالی ته ورسیږي، الله تعالی ورته ګټه ورسوي، نو په دې حال کې یوه لویه ګناه ده کړې ده. نو هر ډول تعویز یا طلسم او هر هغه څه چې لاس او یا غاړه کې تړل کیږي حرام دي. او زه خلک ګواښوم، په الله تعالی تاسو ګواښوم له هغه خلکو چې وایي دا یوازې قرآن ده. زه نه پوهیږم چې څومره تعویزونه مې خلاص کړي. فکر نه کوم چې دروغ به ووایم، له 100 تر 1000 تعویزونه مې خلاص کړي او له هغوی یوازې 3 دانې قرآني تعویزونه وه. او تقریبا نیمایي تعویزونه چې مې خلاص کړي نفر یې راته ویلي دي والله دا یوازې قرآني تعویز دی. شیخ راته قسم خوړلی دی چې دا یوازې قرآني دی، یوازې آیت الکرسي ده او بس. او کله مو چې خلاص کړي لیکل شوي یا شیطانه را سره کومک وکه، یا شیطانه کومک وکه، یا یې هم آیت الکرسي غلطه لیکلي، یا هم ستوري پکې لیکل شوي، عین و جیم یا فلان و بستان پکې لیکل شوی. او دا هغه خلک دي چې بیا وایي دا یوازې له قرآن نه دی. او زه معمولا خلکو ته چلنج ورکوم که وایي چې تعویز مو قرآني دی نو رایې وړئ او زما مخکې یې خلاص کړئ. که قرآني و درکوم یې، هر څه چې پرې کوئ ویې کوئ، مګر له 103 دانې قرآني ما لیدلي. له دې سره هم هغوی وایي چې جادوګر ورسره دوکه کړې ده او وایي سبحان الله ما ورته ویلي وه چې یو بهتره څه راته ولیکه. داسې شی ده. ما خپل هم آیت الکرسي پرنټ کولی شو. دا د خلکو عکس العمل و. نو سبحان الله ډیری د دې تعویزو هغه طلسمونه دي چې په یو شکل د الله سره شرک پکې دی. او دا ډیره مهمه خبره ده چې خلک باید ورباندې پوه شي. انشاءالله دوام لري.